د روحي خبري او معلوماتي ویبپاڼې ګرانو لیدونکو او لوستونکو سلامونه او ښې چارې. د روحي خبري او معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتي ویډیوګانو په لړ کې مو دا ځل د ایډز ناروغۍ په اړه درته معلوماتي ویډیو چمتو کړې ده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې درته پر وخت ورسیږي. که دغه اته نښې ولرئ نو په ایډز اخته یئ. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال د روحي ویبپاڼې څښتن. مخکې له دې چې د ایډز ناروغۍ یو شمېر نښې نښانې درته په ګوته کړو، غوره ده چې دغه ناروغي درته تعریف او همدا ډول د ایډز او ایچ آی وي ترمنځ په توپیر باندې پوه شئ. ایډز د ایډز کلمه د اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسي سندروم لنډ نوم دی چې د انګلیسي ژبې په ای آی ډي اس تورو سره ښودل کیږي. اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسي سندروم پښتو مفهوم دی د دفاعي سیستم د کمزورتیا نښې. هغه ناروغي په کوم کې چې د وجود حجرې په جدي ډول سره له منځه ځي، د وجود دفاعي او د خوندیتوب سیستم کمزوری کیږي او وجود خپل مقاومت له لاسه ورکوي، د ایډز په نوم یادیږي. ایچ آی وي یا هیومن ایموډیفیشنسي وایرس لنډ نوم دی چې په انګلیسي کې ورته ایچ آی وي وایي او پښتو مفهوم دی د انسان د خوندیتوب سیستم وایرس. هغه وایرس چې د وجود په دفاعي سیستم یا د وجود په طبیعي سیستم برید کوي د ایچ آی وي په نوم یادیږي. تر ډیره د ایچ آی وي او ایډز ترمنځ په اسانۍ سره توپیر نه کیږي، خو ایچ آی وي او ایډز په خپل منځ کې توپیر لري. باید ووایو چې ایچ آی وي او ایډز دواړه د انسان د وجود د دفاعي سیستم د کمزورتیا لامل کیږي. د ایچ آی وي او ایډز ترمنځ توپیر لکه څه ډول چې له نوم څرګندیږي. ایچ آی وي د وایرس نوم دی چې د یاد وایرس په شتون کې وجود د ایډز په ناروغۍ اخته کیږي. ایډز بیا هغه حالت او ناروغي ده چې ایچ آی وي وایرس پکې شتون ولري. لومړی په وجود کې د ایچ آی وي وایرس شتون پیدا کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کیږي او په پایله کې د ایډز ناروغي یا د ایډز حالت رامنځته کیږي. هغه کسان چې د ایچ آی وي وایرس په لومړیو پړاوونو کې وي او یا هم په ایډز اخته شوي وي، نو تر ډیره دغه اته لاندې نښې نښانې پکې ښکاري. دا نښې ډیر وخت د ایچ آی وي وایرس له داخلېدو 2 یا 3 میاشتې وروسته راڅرګندیږي. لومړۍ نښه ملایمه تبه. د ایډز ناروغۍ په لومړۍ مرحله کې د ایچ آی وي وایرس وینې ته دننه کیږي او په دې پړاو کې ناروغ کس له یوې ملایمې تبې ربړیږي. دغه تبه ځینې وخت د مرۍ له درد سره مله وي چې اوږدوالی یې د ایډز نښه ده. دویمه نښه د بندونو او عضلو درد. په دویم پړاو کې ایچ آی وي وایرس په عضلو او بندونو باندې برید کوي. په دې پړاو کې د وجود بندونه درد کوي او دا ډول عضلې خوږیږي. د یادونې ده په دې وخت کې د خوړلو په وخت کې د مرۍ غدې هم درد کوي. دریمه نښه د مرۍ ټپ او د سر درد. د ایچ آی وي وایرس بله نښه په دوامداره ډول د مرۍ زخم او د سر درد دی. که چیرې د یو اوږد وخت لپاره مو سر درد وکړي او مرۍ مو ټپي وي، نو د ایچ آی وي وایرس ټیسټ دې وشي. څلورمه نښه حساسیت او د وجود خارښت. له ځینو شیانو سره د وجود حساسیت پیدا کیدل او په ځانګړي ډول د پوستکي خارښت د ایچ آی وي وایرس او ایډز د ناروغۍ نښې دي. اسهال او کانګې. د هاضمې سیستم. دغه دواړه ناروغۍ هغه وخت د ایډز نښې پیژندل کیږي چې د اوږد وخت لپاره دوام وکړي او د عادي حالت په اساس نه وي رامنځته شوي. شپږمه نښه د وزن بایلل. د ایډز او ایچ آی وي وایرس بله مشهوره نښه د وزن کمیدل دي. که چیرې پرته له کومې بلې ناروغۍ د وجود وزن په کمیدو شي، نو د ایچ آی وي وایرس وجود ته دننه شوی دی. اوومه نښه وچ ټوخی. له بلغمونو پرته وچ ټوخی هم د ایچ آی وي وایرس په اساس رامنځته کیږي. ټوخی د بیلو بیلو ناروغیو نښه کیدی شي، خو د ایډز ټوخی درد لرونکی او وچ وي. اتمه نښه د شپې په خوب کې خولې کیدل. د وزن کمیدل او د شپې لخوا خولې کیدل سره تړلي دي. که چیرې له داسې نښو سره مخ شوئ،
نو غوره ده چې په وخت طبي معاینات وکړئ او دا معلوم کړئ چې HIV وایرس په وجود کې څومره پرمختګ کړی. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.